بچی دا څه کې ته ګورې نه څه کومه ورکوټه شي سیګرټ څکې دا خوله دله ووامه ستا ماما کې څه کار دی خپل کار کې کار ساته بوډا سړی پوه شولې ما ته دا خبرې کې وړوکی شی سیګرټ څکې نه پوهېږې ورکوټه شي زما د مخې سیګرټ څکې ته په من دې وشلومه درته دې ویمه کې څه کار دی خپل کار کې کار ساته بوډا سړی په جومات په کوټ کې کېږي تسبیح اړوه د ماما کې کار نشته پوه شولې څنګه مې په تا کې کار نشته راکوشه ته راکه دا سیګرټ سیده ځه شابه کور ته بوډاخي ته ماما لا چوت کو ته زه اوس کار کوم بچې غم ونه کړې ته د خپلو زړه نه کم که نه ما ته به اوس ګورو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جانا دا ماشوم د دې بوډا څه و هیڅ هم نو د پلار ملګری و بس راغی تپوس دا یې خو ته وکړو داسې خار شمار که پلار یا رشته دار یې دی دا بوډا سې لیونی و چې دا د ماشوم تقاعد و ځکه دا ماشوم دونه قمقل دی چې هغې خو ته ښه خبره کوله څه بده خبره خو ته نه کول چې سیګرټ مسکه که څه نه و چې بس دا بوډا لیونی و بس تللی خپل کار روزګار دی کوه دغې سره څه کوه چې دغې ته تقاعد او ملګری ستا خبره بالکل ټیک ده خمه کوه بد نشته بس دا خبرې پرېږده ما له بکري لږه پیک کړه چې ځان سکور ته رایوسمه جی صاحب بار ته راوځه جی صاحب جی ولې ابو دې په ما گزار وکړو خلاص یې نه پورته کو دا زما دا زوی ولې والی دی خلاص دې ته ولې پورته جی کو ما خو په برناقه گزار نه دی کړی په ده باندې ولې دا گزار په ما کلی دی چې تا نه دی والی نو چا والی دی خان جی د گزار په ما د قصد نه دی کړی خو زه یې مجبوره کړم ځکه مې په گزار وکړو ته څوک چې زما په دې زوی باندې گزار کوي تا له اجازه چا درکړی دی خان جی ته په دې نه خوشحالېږي د خو سیګرټ څکو ستا زما په زوی کې څه کار دی کو پوډر څکي کو سیګرټ څکي کو نسوار کوي ستا په کې څه کار دی خان جی زمون خدا فرض و ما ویل چې ماشوم دی په غلطه باندې روانه وړي شوم دی چې په غلطه روانه وړي شابه ما پې دې وغواړه بچې ما معاف کا ما نه غلطي شوې وه چې ما د سیګرټو نه تمنې کولې بچې اوس خوشحاله شوي بچې دا واخله او روزانه اسکا څه مطلب چې روزانه اسکا د دې خبرې څه مطلب چې روزانه اسکا ته راوځه د دې خبرې جواب ماله راکړه بچې څنګه منزله راځه ښه بچې تا ته ما څه ویلي تا مونځ ونه کړو وبه کم کنه ته راپاڅه د دې نه پس به ته مونځ کې دا به زر څه منځله بابا مرګره دی بار راغلی دی
هله بچي ورشه ورشه اواز کوه ته شابه 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 ماشاءالله زوی خو دې غټ شوی دی خو تا پسې یوې ګیلې لرارم څه ګیلې پسې راغلی تا دې زوی ته ما لمونځ وکړه او دې هلته ټیقان کولو لکه تا مونځ ولې نه کوو سنډه ځان یې د معقولي ساز کړی دی مشران خبره ولې نه اوري نه باز ټیم په ټیم باندې مونځ کوه ټیقان ټیقان نه منم پوه شولې داسې کړه لکه د پلار په شان دي خبره به اوري مشره خیر دی مه قارېږه ورته نه چې داسې پوه نه کړي دا ماشوم نه به غټېږي بل شان ورانېږي که نه دا پوه کول غواړي نه باز مونځ کوه پوه شوې بابا جانه زه به مونځ کوم ما معاف کړه زه به د مشرانو خبره منم لالا ما معاف کړه په دنیا کې دا څنګه خلک دي څوک ښه دي او څوک بد دي اوسنۍ زمانې ته وګوره د مشر عزت پکې نشته دی هغه به ورته ښه وایي او دی به بد کوي زارېږه د پخوانۍ زمانې نه هغه که هر څنګه وه د مشرانو عزت پکې و